د ترخو مثالو او خوراکونو ښار لاهور. دلته د دې ځای د وګړو لپاره د هر خوراک خوند په ډیرو مثالو او ترخو کېدی. لاهوریان وایي د دوی تاریخي ښار په تاریخي هوټلونو او مثالهدارو خوړو هم شهرت لري. د لاهور مسالې ډېرې ترخې، سپایسي او مزیداره دي او اکثره د دې ځای خلک هڅه کوي چې د اونۍ په پای کې له خپلو کورنیو سره بهر راووځي او له دې خوړو خوند واخلي. د لاهور د خوړو چې کوم خوند دی هغه چې ویلي دي چې چا لاهور نه وي لیدلی هغه زیږېدلی هم نه دی او هسې هم که وګورو لاهوریان د خوراک مینوال دي. لاهور جو ہے نا ایسا شہر ہے کہ کانوں کے لیے مشہور ہیں. لاهور داسې ښار دی چې د خوړو لپاره مشهور دی. دلته به تاسو په هر ځای کې بې شمېره ډول ډول مزیدار خواړه پیدا کړی شئ. په خاصه توګه دلته داسې ځایونه هم شته چې 50-50 کلونو راهیسې دي. پوائنٹس بھی ہیں یہاں پر جو کہ تقریباً 50 اور 60 سال سے یہاں پر موجود ہے. د لاهور خواړه ډیر چټپټي، ډیر مزیداره، خوندور او تازه وي. نو د خدای په فضل ښه خواړه دي او ډیر تاریخي هوټلونه لري. تاریخی جو ہیں ان کے ہوٹلز ہیں. یہ لوریے بہت سپائسی کھاتے ہیں. لاہور کے لاهوریان ډیر ترخه خوري او د دې ځای اوسیدونکي هر څه ترخه خوښوي. چې ډیر ترخه وي دوی ته ډیر خوند ورکوي ځکه یې خوري. اس لیے یہ نا ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے اس لیے کھاتے ہیں. لاهوریان لاهور د خوړو ښار هم بولي او دې ښار ته چې هر څوک راځي په دغه ښار د مثالهدارو خوړو یادونه به له ځانه سره وړي.